په سوات کې چې کوم ځوان حمید الله ځان په بېدردۍ سره وژلی و د هغه د پلار او ماما دردونکی بیان راغی. صحیح ویلي دي، مکمل تفصیل هم دلته وګورئ. د سوات حمید الله چې پرون یې خپل ځان وژلی و او په ټیک ټاک باندې ویډیو جوړوله خو په تمانچه باندې خپل ځان ویشتو. د هغه پلار په انټرویو کې ویلي دي چې زما همدا یو زوی و او ما د هر ارمان پوره کړی دی. د ده مې هیڅ داسې ارمان نه دی پرېښی. کله دا به کالج ته تلو او بیا به لږ ناوخته شو نو هم به ما د پسې ټلیفونونه کول. پلار یې دا هم ویلي چې ما ورله موټرسایکل هم ځکه نه و اخیستی چې ځان پرې خوږ نه کړي او دا ما د سوات نه هم منې کړی و چې هېڅ چېرته لرې چکر ته لاړ نه شي. خو په دغه ورځ باندې زه چېرته تللی وم چې ما ته بیا په لاره کې ټلیفون راغی او بیا زه په ځان باندې نه یم پوه شوی. هغه وایي چې موږ په ډېر لوی غم او تکلیف کې یو. د دې هلک ماما هم په سوشل میډیا باندې یو ویډیو جاری کړې ده او د پښتنو نه یې غوښتنه کړې چې دغه ویډیوګانې کومې چې د حمید الله په ټیک ټاک باندې دي هغه د نورې نه اپلوډ کوي ځکه چې هغه اوس مړ دی او هغه ته پرې تکلیف ملاویږي. د هغه باره کې په سوشل میډیا باندې خلکو دعاګانې هم کړي دي خو ډیرو خلکو ورته بیا سختې خبرې هم لیکلي دي چې خپله یې ځان ووژلو خو مور پلار یې په غم کېنول. دوستانو که یو اړخته په دې باره کې خلک حکومت ملامتوي چې په دې اپلیکیشن باندې پابندي لګول پکار دي نو بل اړخته دا هم سوچ کول پکار دي چې مور پلار ولې په خپل یو بچي باندې نظر نشي ساتلی. دې هلک د دې نه وړاندې هم داسې ویډیوګانې جوړې کړې وې چې په یو ویډیو کې داسې هم ویل چې موږ د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړوله او ځان مو پکې هم لږ خوږ کړو. نو څومره د شرم خبره ده چې یو ځوان زلمی هلک دومره په بې احتیاطۍ سره د خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه په خپل ښه او بد باندې نه پوهېږي نو خامخا به یې انجام همداسې بد وي. قدرمنو دا و د حمید الله د پلار په باره کې معلومات چې هغه سوشل میډیا سره شریک کړي دي. نو که تاسو غواړئ په آینده کې د هرې راتلونکي ویډیو نه خبر وساتل شئ او د خان کلیک چینل له طرفه تاسو ته معلومات ضرورت سي نو همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مې په لوی الله سپارم. د الله په امان.